په کوم موسم کې انسان شهوت خپل اوج ته رسېږي. په دا ویډیو کې راسره وګورئ. که چینل مو نوی سبسکرايب چینل سبسکرايب کړئ. د موسمونو بدلون زموږ د بدن په انرژي خو په هر څه ژور تاثیر کوي. همدا تاثیر زموږ په جنسي قوت هم لري. اوړه یا دوبی یو له هغو موسمونو څخه دي چې تر نورو ګرم دي. انسانان په دې موسم کې ډېر زیات هیجان لري. انسانان په دې عقیده دي چې دې موسم کې د انسانانو جنسي ځواک هم زیاتېږي. خو څېړنه د جنسیت د هورمونو په هکله بل څه وایي. په دې هکله یوې نوې څېړنه ښودلې چې په اوړي میاشت کې ښځه او نارینهو جنسي قوت کمیږي او په مني او ژمي کې بیا دواړو جنسي هورمونو تولید زیاتېږي او شهوت په نظر اوړي ته ډېر زیات وي. یوازې په نارینهو ترسره شوې یوه څېړنه بیا ښایي چې د نارینهو جنسیت هورمون د مني په میاشت کې خپل اوج ته رسېږي. د ژمي په هکله دې څېړنه ښایي چې د نارینهو جنسي قوت زیاتېږي. نارینه په دې موسم کې ښځینه او ګرم بدن په لیدو تر بل هر وخت شهوت څخه ډکېږي.